دا سوال را لګلی و چې د بسم الله الرحمن الرحیم په ځای باندې 786 و اته شپږ دا بعضې خلک لیکي آیا دا د بسم الله الرحمن الرحیم قایم مقام جوړېدی شي؟ ټول همه خبره دا ده چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دي چې تاسو هر کار شروع کوئ نو بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن یو آیات دی وانه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. او د قرآن د آیات په هر ټکی او په هر حرف باندې لس نیکي لیکل کېږي او حدیث کې د هغې تذکره راغلې ده. دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې دا 786 و اته شپږ دا قایم مقام د بسم الله نشي کېږي. بسم الله کې چې کوم اجر او ثواب دی او په هر حرف باندې لس نیکي دي هغه په دې کې نشته. بسم الله د تبرک دپاره دی او په دې کې خیر او برکت دی هغه په و اته او شپږ کې نشته. دا نیک کار او د ثواب کار نه دی ځکه نبی پاک علیه السلام او صحابه داسې نه دی. د نبی پاک علیه السلام طریقه کار دا و چې هر کار به شروع کاوه نو بسم الله الرحمن الرحیم به ویلي، لہذا و اته شپږ دا بدیل د بسم الله نه دی. اگر چې د حروف ابجدو په حساب سره بسم الله الرحمن الرحیم دا د 286 د دې قایم مقام ګرځي. د حروف ابجدو د حساب په اعتبار سره دا قایم مقام د دوو دی، سین قایم مقام شپږو دی، میم قایم مقام د څلورو دی، بے الله دی لفظ الله کې الف راغلی دا قایم مقام د یو دی، بے دو لامونه راغلی دی هر یو لام قایم مقام د 13 دی، ها راغلی دا ها قایم مقام د 15 دا، بے الف راغلی قایم مقام د 1 دی، لام راغلی قایم مقام د 13 دی، راغلی دا قایم مقام د 200 ده. چې دې اعتبار سره راوالی نو 286 بالکل د بسم الله ابجدو حروف په اعتبار سره دا جوړیږي. دې کې اهمه خبره دا ده چې متأخرین علماو لیکلي دي چې بعضې داسې خط وي ورقه وي چې یو انسان هغه په دې باندې 786 په دې نیت باندې ولیکي چې ما بسم الله په خولې باندې وویلي او په دې کاغذ باندې ځکه نه لیکم چې دا کاغذ به وغورځېږي او د دې بېعزتي به وشي، بېادبي به وشي. دا و اته شپږ 786 فقط د دې علامه ده چې ما بسم الله ویلې ده. د دې اسانه مثال داس دی لکه په لاس باندې چې سلام کول. بعضې حدیثو کې دې نه منع راغلی ده چې په لاس باندې سلام مه کوئ ځکه یهودو سلام د ګوتو په اشارې باندې اچوي او نصوارا د ورغوي په اشارې باندې سلام کوي. لیکن د نورو احادیثو کې د نبی پاک علیه السلام عمل معلومیږي، د بعضې صحابه او د تابعینو عمل معلومیږي چې هغوی د سلام په وخت کې لاس اوچت کړی دی. علماء د هغې تطبیق داسې کړی دی چې لاس اوچتول فقط ستا د زبان او د ژبې هغه الفاظ هغه ته رسول دي. مقصد د خبرې دا دی ستا نه یو کس ډېر لرې دی، ته عام پټو کې روان او یو کس دی هغه ډېر لرې دی، ته ورته ښکارې لیکن ستا اواز هغه ته نه رسېږي، ته په خوله باندې السلام علیکم ووې او لاس اوچت کړې او دا لاس د دې علامه شي ما سلام واچاوه. یا داسې یو ځای دی ګاډی وغیره دی چې هغې کې شیشې بندې دي او ستا اواز هغه ته نه ځي او هغه تا سره نږدې دی او ته ورته سلام ووایې نو هغه پوهېږي نه چې ده خبره وکړه که څه ویلي. لاس ورسره اوچت کړه او د لاس دا علامه د دې خبرې شي چې ده په خولې باندې سلام وکړه او هغه نه وعلیکم سلام ووایي او هغې تا سره لاس اوچت کړي. فقط لاس اوچتول بې منع راغلی ده. لاس اوچتول دا قایم مقام د سلام نه دی، سلام دپاره به خپل الفاظ په خولې باندې ادا کوي. د دې مثال بعینه داسې دی لکه قرات کول یا بیان کول یا اذان کول په لوډ سپیکر باندې. دا لوډ سپیکر فقط ستا اواز وباسي، ستا اواز لرې پورې رسوي. نو دغه شان دا لاس اوچتول په سلام کې دا مقصد دا دی چې ستا د خولې چې کوم الفاظ او تلفظ تا په سلام وکړه دا مخکني ته پته ولګېده چې د سلام واچاو. نو دغه شان ما یو خط لیکه او خط داسې و چې کاغذ کې د غورځېدو خطره وه نو ما 786 ولیکل او د دې مقصد دا دی چې ما په خولې باندې بسم الله الرحمن الرحیم وویلې. دا فقط د دې علامه ده چې ما بسم الله ویلې ده. نور که څوک فقط یوازې 786 ولیکي نو دا بدیل د بسم الله نه دی، په دې باندې اجر نه میلاویږي. دا د نبی پاک علیه السلام طریقه ده نه ده او که څوک په دې کې ثواب ګڼي نو دا به بدعت دی، دا ګمراهي ده او دا بیا ګناه ده. لہذا چې کله خط لیکي او خط یا کتاب لیکي نو 786 مه لیکي بلکې پوره بسم الله الرحمن الرحیم لیکي. دې کې برکت دی او دې کې د شیطان نه حفاظت دی او بل دا د قرآن یو آیات دی او د قرآن آیات کې مسله دا ده چې په هر باندې تا ته لس نیکۍ ملاویږي.
نو کوشش دا کول پکار دی چې پورا بسم الله ویل دي. بعض خلک داسې کوي بسمه تعالی، په دې کې یو حدیث کې من راغلی جاهلیت والا عمل دا چې هغه به بسم الله تعالی ویل نه، پورا بسم الله الرحمن الرحیم ویل پکار. بعض خلک دې معنا کوي په نام د الله کار شروع کوم نه، بسم الله الرحمن الرحیم د عربی الفاظ یاد کا په معنا باندې ځان پوهه کا او په هر ځای کې دا